بسم الله الرحمن الرحیم د اقتصاد پوهنځي درنو محصلینو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ تاسو تېره ورځ یو لیکچر اخیستی و. نن ورځ د غیر حضوري درسونو په لړ کې دوهم لیکچر ته راځو. موږ تاسو ویلي وو چې د 1414 کال پورې د شهریه اصول چې تاویز شوي وو د سیاق او رقومو پر ځای د اختشاش په دوره کې په 1415 هجري لمریز کال کې 1415 هجري لمریز کال کې د ایټالیا هیواد چې د روم په نامه هم یادېږي د دغه هیواد یو متخصص و چې ماسیژونی مانچولی نامه باندې و. د افغانستان دولت ته د مالی سیستم یا بودیجوي سیستم په برخه کې یو څه لازمې مشورې ورکړې او د دغو مشورو د تطبیق په پایله کې د افغانستان په مالی سیستم او یا هم په بودیجوي برخه کې لاندې تغیرات راغلل. لومړی مخکې دا وه چې د افغانستان د عادي او د انکشافي بودیجې توپیر نه و، یعنی یو کلنه بودیجه به جوړېده خو کوم خاص توپیر د عادي او انکشافي بودیجې موجود نه و. عادي او انکشافي بودیجه باندې موږ مخکې وغږېدلو، شاته به بیا بحث پې کوو. نو د موسیژوني مانچولي د دغه د مشورو یا د هدایاتو نه وروسته د افغانستان په بودیجه کې دا تغییرات او تحولات راغلل. لومړی دا د دولت بودیجې ترتیب به داسې ډول وي چې عایداتي یعنې عادي او انکشافي بودیجې ترمنځ به توپیر وشي. ورونو یو عادي بودیجه ده او بله کومه بودیجه ده؟ انکشافي بودیجه ده. عادي بودیجه د هغه بودیجې څخه عبارت ده چې د عادي روزمره فعالیتونو د ترسروي په موخه باندې ترسره او تطبیق یا اجرا کیږي، لکه معاشات، ترانسپورټیشن، حمل و نقل، اعاشه، دې ته عادي بودیجه وایي. او بله انکشافي بودیجه ده چې د نوم نه یې څرګندېږي. انکشافي بودیجه هغه بودیجه ده چې دا د انکشافي یا لویو کارونو چې هغه په آینده کې بیرته ګټورتوب ترلاسه کوي دې ته وایي چې انکشافي بودیجه، لکه د لویو پروژو تمویلول، د لویو پروژو تمویلول، ساختماني، روغتونونه، سړکونه چې دا په آینده کې بیرته ټولنې ته ګټورتوب ورکوي دې ته وایي چې انکشافي بودیجه. انکشاف کله رامنځته کیږي؟ کله چې د دولت لګښتونه د انکشافي فعالیتونو دپاره ځانګړي شي نو په نتیجه کې انکشاف هم رامنځته کیږي. بل تغییر څه د موسیژوني مانچولي د مشورې نه؟ لومړی توپیر خو تاسو ولیده چې عادي او انکشافي بودیجه توپیر وشو، یعنی پخوا به د افغانستان بودیجه چې ترتیبېدله د عادي او انکشافي بودیجې ترمنځ کوم توپیر موجود نه و، خو له دې نه وروسته عادي او انکشافي بودیجه څه ډول شوه؟ جلا شوه چې نن یې موږ تاسو وینو، ځکه چې د دولت د هر مالی پلان چې د یو مالی دورې دپاره یې جوړوي موږ تاسې اعداد او ارقام وینو چې د دې کال دپاره عادي بودیجه دومره میلیونه او یا میلیاردونه افغانۍ او انکشافي بودیجه دومره، نو توپیر یې باید موجود وي. دوهم د دولت د مصرفي حسابونو دپاره، مصرفي حساب ګوره یو عایداتي برخه ده یو مصرفي برخه ده. کله چې د مصرفي نه خبره یادېږي، مصرفي دا د معنی چې دلته دولت عاید مصرفوي، یا یې مصرف کړی او یا یې هم مصرفوي. دا مصرفي یا د لګښتونو برخه ده لپاره د مقایسې یا تخصیصاتو د کنټرول د خاطر. ګورئ مقایسه دا معنی چې د تېرې مالي دورې سره یا یوه ادارې لګښتونه د بلې ادارې سره، دې ته وایي چې مقایسه یا کمپیرژن. او بل تخصیص چې کله مالی دوره پیلیږي د هر ادارې، هر ارګان، هر سازمان دپاره یو تخصیص خاص کولو ته ویلی شي چې مثلا د دې ادارې دپاره د دې روبې یا د دې مالي کال دپاره 100 میلیونه افغانۍ څه ډول دی تخصیص ورکړل شي، همدا به دوی مصرفوي. دا د دوی ورکړل شوي پلان ته په کتو باندې دوی تخصیص ورکولی کېږي. نو همدغه تخصیص چې یو چا ته فرض کړه یوې ادارې ته ورکړلی شوی دی، موږ تاسو وایو فرض کړه د پوهنې وزارت ته 100 میلیارده یا 100 میلیون افغانۍ لګښت ورکړل شوی دی تخصیص، نو دوی به دا مصرفوي. نو دا تخصیص چې دی دا باید تر کنټرول لاندې ونیول شي، ځکه پوهنې وزارت بیا د پوهنې ریاستونه لري، بیا د پوهنې امریتونه لري، بیا په لرو پرتو ولایتونو کې ښوونځي لري، مختلف بخشونه لري. نو دوی ته عمومي تخصیص چې ورکړل شي دوی بیا تخصیصونه څه ډول کوي؟ ځانګړي کوي. نو دا تخصیص باید څه ډول شي؟ کنټرول شي. خدای نه کړه دا پیسې څوک بې ځایه مصرف نه کړي، تر کنټرول، غور او بررسي باندې نیول شوي. ګورئ مصرفي برخه ده، تخصیص ورکړل شو او اوس باید څه ډول شي؟ کنټرول شي.
د مصارفو تمرکز لپاره دفترونه او نقدي او جنسي حسابونه د راکړو ورکړو لپاره انفرادي حسابونه طرح او ترتیب شو. ګورئ هم انفرادي حسابونه، جنسي حسابونه چې اجناسو پورې، نقدي حسابونه، د لپاره دفترونه په اصطلاح یا موږ تاسو هغه ځایونه دي چې د دې ځای نه د دغو برخو کنټرول کیږي او یا دا تر څارنه او نظارت لاندې نیول کیږي. لومړی انکشافي او عادي بودیجې ترمنځ توپیر وشو. دوهم کوم تخصیص چې کوم ادارې، کوم ارګان، کوم نهاد ته ورکولی کیږي دا به کنټرول شي. دا که په انفرادي برخه کې وي، دا که د اجناسو په برخه کې وي چاته، دا که په نقدي برخه کې وي. ښه. دریم سی د حسابونو تمرکز چې د شهریه یا دفتري اصولو، شهریه اصولو باندې خو انشاءالله تاسو پوه شوي یئ چې شهر په عربي کې میاشت ته ویلی کیږي او شهریه اصول هغه اصول چې په دې کې به د دولت حسابونه په میاشتني ډول ترتیبېدل او دفتري داسې و چې په دې کې به د دولت حسابونه په کلني ډول څه ډول کېدل، هغه ترتیبېدل. د دې سیستم په اساس په جزوار ډول مرکز ته لیږل کېدل. په شهریه اصولو، دفتري اصولو کې د دولت حسابونه په جزوار، انفرادي، تیتو پرګنده ډول به څه ډول کېدل، دولت یا مرکز ته لیږل کېدل. او د میاشتنیو وارداتي راتلل، تاسو صادرات و واردات ویلي، یعنی د هغه برخه ده چې د دولت خزانې ته فرض کوو پیسې راځي. د خزانې مصرفي بیا هغه برخه ده چې د راغلي عاید چې وارداتي ورته ویلی کېږي دا بیا بیرته مصرف تحصیلي لوحو د لنډیز په ډول بدل شو. پخوا به په تیتو پرګنده ډول و په شهریه اصولو او دفتري اصولو کې، په جزوار، انفرادي، تیتو پرګنده ډول. خو د موسیجینو مالچولي د مشورو د هدایتو نه وروسته دا څه ډول شول، لنډیز، یوه پایله، یوه خلاصه څه ډول شوه، هغه ترتیب شوه. او نوموړي لوحې د لاسته راتلو وړ تخصیصاتو او لاسته راتلو وړ بقیدارۍ او تیرو معاملات، پیشکۍ، قطعي تادیات، تفریق او توزیع لپاره بنسټ گزارش شوي او داسې نور. یعنی دا حسابونه یې څه ډول کړل، راټول یې کړل. د دې کتګوري جوړه شوه، دا ګروپ بندي شول، دا کلاسیفای شول. د دولت بقایاجات، پیشکي، دوی چاته مخکې پیشکي ورکړې، بقایاجات دولت بقایا دی. نو دا ټول څه ډول شول، سره راټول شول چې یوه برخه خپله حسابونه په خپله نمایندګۍ کې د لاسرسي او تفتیش لاندې ونیولی شي. څلورم د اسنادو ترتیب اجرایوي څانګو ته وسپارل شو. د اسنادو ترتیب چاته وسپارلی شو، اجرایوي برخه. تاسو که د دولت په اصطلاح دولت پېژندلی وي، دولت په عموم کې درې قواو نه جوړ شوی دی چې یوه اجرایه ده، بله یې مقننه ده او بله یې قضایه ده. نو اجرایوي هغه څوک دی چې هغوی عملا اجراعات یا کار کوي. اسنادو ترتیب اوس د هغه چا کار دی څوک چې اجراعات کوي په خپله برخه کې. فرض کوي یوې ادارې ته عواید ورکړلی شوي دي، د دغو عوایدو د مصرف یا تخصیص ورکړلی شوی دی، د دغو اسناد باید دوی ترتیب کړي، د دغو اسناد باید دوی ترتیب کړي او د مالي دورې په پای کې راپور باید چمتو کړی او د هغه کنټرول او محاسبات د محاسبې په دوایرو باندې تعویض شو. نو محاسبات چې دا بودیجه بدون د محاسبې نه ترتیبېدلی نشي، ځکه اعداد و ارقام د چا په واسطه باندې ترتیبېږي، د محاسبې په اساس باندې. بالاخره قطعي حساباتو د تطبیق په موخه د نقدي او جنسي حسابونو اړین اساسات طرح او په عمل کې هم تطبیق شو. نقدي برخه تر ډیره پیسو ته ځانګړې او جنسي برخه تر ډیره اجناس ته. دا د مانچولي سیستم چې و دا څوک و، تاسو تیر سلایډ کې ولیدل، موسیجوني مانچولي چې و دا یو ایټالوي متخصص د ایټالیا هېواد په مالي برخه